السلام علیکم. که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل کاروبار دپاره په خپل موبایل کې په اسانه طریقه باندې کارډونه جوړ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یوه داسې اسانه طریقه در وښیم که ستاسو میډیکل سټور دی، که ستاسو جنرال سټور دی، که ستاسو سوپر سټور دی، که تاسو حکیم یې، که تاسو یو بارګین دی، که ستاسو هر یو کاروبار دی، خو تاسو غواړئ چې د هغې لپاره په خپل نوم، په خپل نمبر، دغه شان په مختلف تصویرونو باندې په اسانه طریقه باندې ښایسته کارډونه جوړ کړئ. که بیا تاسو نه څوک په مسنجر یا په واتساپ باندې انفارمیشن غواړي، ستاسو پته غواړي، نو تاسو به هغوی ته دا کارت سینډ کوئ. بالکل به داسې کارت وي چې ډېر زیات زبردست او ډېر زیات په اسانه طریقه باندې جوړولی شي او په اسانه طریقه باندې تاسو ته به دومره محنت کول نه وي چې تاسو یو چاته خپل نمبر سینډ کوئ، بیا پته سینډ کوئ، بیا تصویرونه سینډ کوئ. صرف دا یو کارت به تاسو سینډ کوئ، په دې کې به ستاسو مکمل ډیټیل وي، ستاسو د واتساپ نمبر وي، تاسو چې څنګه هم دا ډیزاین کوئ نو هغه شان تاسو ډیزاین کولی شئ. نو دا به تاسو په کومه طریقه باندې جوړوئ دغه ټولو طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو درښیم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. نو تاسو په سرپل دې لپاره په خپل موبایل کې دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ، دا به تاسو اوپن کړئ. په سرپل په دې کې تاسو له ډېرې زیاتې کټګرۍ درکوي چې تاسو کومه کټګري هم خوښوي، تاسو به سمپل هغه کټګري دلته سلیکټ کړئ. په سرپل تاسو ته ښکاري جنرال کارډ، که تاسو دغه رقم سایټ ته دا بوځئ، په دې کې دغه رقم تاسو ته ښکاري څومره زیات مختلف کټګرۍ تاسو ته دلته شو کېږي. کنسټرکشن کارډ تاسو ته ښکاري، فوډ کارډ دغه رقم، سپورټ کارډ، میډیکل کارډ، فیشن کارډ. نو کوم یو کارډ چې هم تاسو جوړول غواړئ، مطلب زما یو میډیکل سټور دی، زه غواړم چې له ځان دپاره یو میډیکل کارډ جوړ کړم، نو زه چې هم په دې باندې کلیک کوم نو په دې کې به دننه تاسو ته ښکاري ما په فیشن کارډ باندې کلیک کوم، مطلب په دې باندې کلیک کوم، په دې کې به دننه تاسو ته نور دغه شان مختلف کارډونه شو شي. مطلب تاسو د کپړو دوکان دی، تاسو یو شاپینګ مال دی، پای کې تاسو د مختلف څیزونه مطلب خرڅوئ، کپړې یا داسې نور څیزونه، فیزار. نو د هغې لپاره به تاسو کارډ څنګه جوړوئ؟ مثال کې زه دلته یو کارډ سلیکټ کوم، دا کارډ ما سلیکټ کړ، زما د کپړو دوکان دی، ما دا کارت سلیکټ کړ، زه غواړم چې د ځان دپاره یو کارت جوړ کړم، زه به څنګه جوړوم؟ د هغې لپاره تاسو ته ښکاري فرسټ اف آل یور نیم، ورسره دلته ښکاري ډیزاینیشن، دلته به سمپل تاسو په یور نیم باندې کلیک واخلئ. دلته لاندې تاسو ته بل یو آپشن شو کېږي ایډ ټیکسټ، تاسو بیا څه وکړئ، په دې باندې به کلیک کوئ. نو دلته زه د خپل دوکان نوم هم شم لیکلی، خپل نوم هم شم لیکلی، مطلب زه غواړم چې د خپل دوکان نوم ولیکم. نو سمپل زه به دلته ولیکم، مطلب زما د دوکان نوم سمپل زه به صرف تاسو له یو مثال درکړم، حسن شاپ به زه ولیکم سمپل دلته. بیا به څه وکړم، دلته به سمپل په اپډیټ باندې کلیک کوم، نو تاسو ته ښکاري حسن شاپ هلته ولګېده. دغه رقم که زه وغواړم چې اوس په دې کې کارډ کې خپل نمبر هم ایډ کړم، د هغې لپاره به سمپل زه کلیک واخلم، دلته تاسو ته ښکاري کنټیکټ نمبر دی، په دې چې کله هم کلیک کړم بیا به څه وکړم، لاندې به بیا دلته په ایډ ټیکسټ باندې کلیک کوم، نو دلته به زه دغه نمبر هم بدل کړم. تاسو ته ښکاري مطلب زه غواړم چې هر یو نمبر زه درته ولیکم، نو هغه دلته لیکلی شم، د خپل ټلیفون نمبر، موبایل نمبر، هغه تاسو دلته په اسانه طریقه باندې لیکلی شئ. نو تاسو ته ښکاري هغه نمبر هلته ولګېده. بیا تاسو غواړئ چې دلته جیمیل ولګوئ، جیمیل تاسو هم په دغه طریقه باندې لګولی شئ. تاسو غواړئ چې خپل اډرس ورکړئ، خپله پته ورکړئ، د هغې لپاره به سمپل کلیک واخلئ دلته لاندې. کله چې هم تاسو ورته کلیک کوئ بیا به دلته څه وکړئ، واپس په بیا دلته په ایډ ټیکسټ باندې کلیک کړئ، دلته تاسو خپل مکمل پته چې کوم ده په اردو کې، په پښتو کې، په انګلیش کې، په هر یو زبان کې تاسو لیکلی شئ. او کله چې هم تاسو په دې کې دغه رقم خپله مکمل پته ولیکله، بیا به تاسو کې په اپډیټ باندې به کلیک کړئ، تاسو مکمل پته به هلته ولګي. بیا کمپني نیم چې کوم دی تاسو هم دلته لیکلی شئ، د خپل دوکان نو خپل نوم هر څه چې کوم دی تاسو به دې کې لیکلی شئ. دې نه وغیره که تاسو غواړئ چې په دې کارډ کې دغه شان نور کلرونه بدل کړئ، ډیزاین پکې بدل کړئ، لوګو ورته بدل کړئ، د هغې لپاره لاندې ټول څیزونه چې کوم دی تاسو ته لاندې شو کېږي، تاسو ته ښکاري دلته دې نه تاسو دغه ټول سیسټم چې کوم دی ایډیټ کولی شئ، ورسره لوګو چې کوم دی تاسو له دې نه چینج کولی شئ. تاسو ته ښکاري په دې کې څومره مختلف لوګو چې کوم دي هغه دلته به تاسو لوګو سلیکټ کړئ، بیا دې نه تاسو لوګو چې کوم دغه رقم مختلف بدلولی شئ. تاسو ته ښکاري مطلب زه وغواړم چې د خپلو ګاړو لپاره دغه رقم یو کارډ جوړ کړم، د هغې لپاره دلته گاړی لګولی شم. داسې تاسو په دې کې مختلف لوګو چې کوم دي تاسو ته ښکاري څومره زیاتې لوګو وي، تاسو په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې دغه لوګو چینج کړئ. دې نه بغیر تاسو نور هم دلته ډېر زیات ډیزاینونه کولی شئ، آیکان چې کوم دی تاسو چینج کولی شئ. د هغې به سمپل تاسو دلته مطلب زه وغواړم چې دلته واتساپ آیکان ولګوم، نو سمپل بیا لاندې تاسو په آیکان باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو ته ټولې آیکان ایشو شي. تاسو ته ښکاري تاسو چې د څه آیکان هم دلته لګوئ، تاسو په یو کلیک باندې لګولی شئ. تاسو ته ښکاري میسیج، واتساپ، تاسو ته ښکاري ټلیفون، ایمیل، هر یو آیکان چې کوم دی هغه به تاسو ته میلاو شي، اډرس دپاره، د میسیج دپاره. تاسو ته ښکاري تاسو د میسیج آیکان چې کوم دی هم ورکولی شئ، بیا به تاسو خلک په میسیج باندې رابطه کوي. داسې نور تاسو ته ښکاري ډېر زیات ایډیټنګ تاسو په دې کې کولی شئ. کله چې هم تاسو له ځان دپاره یو زبردست کارډ ډیزاین کو، بیا تاسو وکړئ لاندې به سمپل په سیو کارډ باندې کله چې هم تاسو په دغه سیو باندې کلیک کوئ، نو په یو کلیک باندې به ستاسو تصویر په ګیلري کې سیو شي. خو تاسو سره که انټرنیټ وي، تاسو به دغه ټایم کې انټرنیټ آن کړئ، ځکه بغیر له انټرنیټ نه به ستاسو کارډ نه سیو کېږي. خو ګومرګر امید لرم ستاسو به دا نننۍ ویډیو خوښه
خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د ځان لپاره په خپله باندې کارډونه جوړ کړي. که هغه په یو دکاندار باندې له ځان لپاره کارډونه جوړوي نو هغه به بیا روپۍ اخلي. نو تاسو به داسې په فري طریقه باندې کولی شئ چې د خپل دوکانونو لپاره دغه رقم کارډونه ډیزاین کړئ. خو ګومرګرو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.